قربانی واجب عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د چا وسعو چې د قربانی وکي او بیا د قربانی و نکړه زموږ عیدګاه ته نه رانږدې کی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اختر په منځ کې یو فرمایل چې په نن ورځ باندې به مونږه ډومبه عمل چې د منځ نه بعد کوو غدا چې خپل قربانی به علالو چا چې دا کارو کنو ډیر ښه کار وکړو و اصحاب سنت المسلمین او د مسلمانانو په طریقه باندې عمل وکړو او چا چې قربانی په خاریه کې او غټه آبادی کې کوم ځای کې چې د لوی اختر مونځ کېږي دا اختر د مانځه نه مخکې حلاله کړه نو دا وی قربانی نه وه دا غوښه وه خپل کور والو دپاره تیاره کړه. د باندې پکار دی چې د دې قربانۍ قضا راوړي او بل څاروی حلال کی اعاده وکي نو که دا نفلی یا سنت عمل وی نو د دې د اعاده حکم باندې راتلو د دوباره ذبح حکم باندې راتلو او دا شانتی داسې سخت وعید به پې راتلو. زمانه حال کې یو مسله ده او هغه ډیره زیاته د بحث او د مباحثې مسله ګرځېدلې ده. بعض خلق داسې وي چې الله پاک په فضل کړی وي نو هغه قربانی کوي خدای چرته بار ملک اوسېږي یا په خار کې اوسېږي او دا قربانی پیسې وغیرہ چې د کومه قربانی وي یا ساروی وي هغه په بل ځای کې وي نو اکثر داسې وشي چې دا مسافر په کوم ملک اوسېږي هلته کې اختر شوی وي او دلته اختر نه وي. کله داسې وشي چې هلته اختر نه وي دلته اختري. مثلا یو سړی په چین کې دی یا امریکا کې دی هلته اختر نشته او دلته اختري او هغه سړی دلته پیسې ورکوي چې زما کلي کې قرباني وکړه دلته غریبانان دي چې د غوښه په هغې تقسیم شي. سړی خو مسافر دی قرباني کوونکی هلته له اختر نه دی راغلی او دلته د اختر ورځ ده نو دا خلک به څه کوي او کدی دا حلاله وکړه نو هغه سړی قرباني وشوه که ونه شوه. په دې کې دوه رایې دي د علما کرامو. یو رایه دا ده چې ونه شوه د هغه سړي قرباني ځکه په هغه لا واجب شوی نه د اختر ورځ راغلی نه ده په هغه قرباني خو د اختر په راتګ سره راځي هلته کې لا اختر نشته دی. دویمه رایه ده چې وشوه دا اسانه خبره ده دا نرمه خبره ده. زما خپل خیال هم د دې دی چې وشوه دا قرباني ځکه کوم حضرات چې وایي چې دا قرباني ونه شوه نو هغه وایي چې سبب د وجوب ادا هغه یوم الاضحی ده د لوی اختر ورځ ده. یو وجوب دی یو وجوب ادا ده. وجوب د قربانۍ موجودېدل د نصاب دی چې سونه وي یا چاندي وي یا مال تجارت وي یا کرنسی وي یا بل زائد د ضرورت نه سامان وي چې د خرڅ کی چې دی وخت کې نن سبا 2024 13 تاریخ د جون دینه 1,45,000 خوشا چې جوړیږي په دې سړي باندې قرباني شته دی چې قرضدار نه یو حصہ په دې باندې شته دی نو دې ته سبب وجوب وي. یو وجوب ادا ده چې دا د لوی اختر په ورځ باندې راځي نو دغه فقها وایي چې اختر راغلی نه دی نو څنګه دا قرباني وشوه. مولانا مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمت الله علیه فتاوی رحیمیه کې لیکلي چې دا قرباني وشوه د دې دلایل ویلي دي. یو نظیر دا دی په فقه کې راغلی دی هدایه شریفه کې او نورو فتاواو کې چې که یو سړی په بانډه کې اوسېږي او هلته د اختر مونځ نه کېږي نو هغه خلک د سحر د راختو سره قربانۍ کولی شي او کم خلک چې په آبادۍ کې اوسېږي په خاریه غټه کې اوسېږي هلته د اختر مونځ کېږي هغه خلک به د خپله قرباني د اختر د مانځه نه مخکې نه کوي رستو به کوي. خو که د خاریي والا وایي چې ما ته زر غوښه میلو شي او زر مې دا قرباني وشي د د خپله قرباني بانډې ته ولیږي او هلته د حلاله کي نو دا جایز ده. نو د دې نه معلومه شوه چې معتبر مکان د اضحیې دی نو مکان د اضحیه کې اختر دی بس شو. دویمه وجه دا ده چې که هغه وایي چې وجوب ادا ولا علت دی او سبب دی مولانا مفتی رضا الحق صاحب استاد محترم دے زمون
الله پاک دی په عمر او صحت کې برکات واچي. هغه لیکلي دي او د حضرت مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه مفتی اعظم پاکستان د هغه فرزند مولانا مفتی رشید احمد صاحب مسائل ضروری کې لیکلي چې دلته یو بل خبره ده یو سبب اصلي دی. نو سبب اصلي هغه دا ورلنه دی چې یاره د اختر ورځ دي شي وجوب ادا دپاره خو راغلی دی خو دا سبب اصلي نه دی. درېیمه وجه دا ده چې په دې کې د موکل زیات اعتبار دی. دا چاته چې د قربانۍ اجازت ورکړی د په ځای کې اختر دی نو هغه چې چا اجازت ورکړی هغه موکل دی او چې چا ته اجازت ملو شوی دی دا وکیل دی. نو فقها وایي چې په دې کې زیات موکل ته اعتبار دی که د وکیل ته اعتبار دی. نو مشهور قول د علماء کرامو زموږ د اکابرو دا دی چې زیات وکیل ته اعتبار دی. نو د وکیل په ځای کې یعنې څوک چې د چا دپاره قرباني کوي چې هلته اختر وي نو دې سره دا قرباني روا کیږي. او په دې کې نرمیم د سهولت هم دی. څومره پورې چې یو مسله کې سهولت وي نروي وي نو هغه اخیستل غوره دي هغه اختیارول پکار دي. شریعت کې دا راغلی دي چې ګډ او چیلې به یو کس حلالوي. په غوا او میخه کې اووه کسان دي او اوښ کې او په وحشي ځناورو قرباني نه کیږي چې څوک په اوسیا قرباني کوي یا څه باندې یا په اس قرباني کوي. بعضې خلک اس خوري که نه په هرات کې بعضې ځایونه دي هلته خلک اس حلالوي او غوښه خوري. زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه وایي شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه وایي د نسوارو نه خو ښه ده د اس غوښه خورئ یې پلیده خو نه ده. خلق نسوار خلی تا چی نسوارو نه خود اس غوښه ډیره ښه ده. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د اس غوښه مکروه تحریمي ده ځکه چې یو خو الله تعالی په قرآن مجید سورت نحل کې د اس فایده دا ذکر کړی چې په دې سواره شي وګرځئ پې والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه. الله تعالی فرمای اسونه می پیدا کړی کچری می پیدا کړی چې تاسو په دې باندې سواره شئ او دا تاسو د پاره د زینت او د شوشا ذریعہ ده. او ورپسې بیا د پيو د حیواناتو او د غوښې د خوړلو د حیواناتو ذکر کوي. نو د دې باره کې فرمایي لترکبوها چې تاسو پې سواره شئ. نو امام صاحب وایي وګوره د سورلی شی د خوړلو نه دی ښه. دویم دا چې دا د جهاد فی سبیل الله اعلی ده غوښې لږې خو نه دي که د دې ذبحه شروع شي نو د جهاد آلات به کم شي او مجاهدین او جهاد فی سبیل الله دا د اسلام یو ضروری عمل دی. الله پاک دی ټول امت کې د جهاد جذبه بیدار لري. بیا د عمرونو مسله ده ګډ یو کال چیلې یو کال البته که سرب ګډو د شپږو میاشتو نه وړېدلې او غوښه پې برابره وه او د کال د بچي په شانتې رنګ یې ورکولو نو په ګډ کې د شپږو میاشتو نه زیات چې وي د هغې اجازه شته. او چیلې د یو کال نه چې یو ورځ هم کمې نه کېږي. غوا میخه کې 2 کاله چې 2 کالو کې یو ورځ هم کمه وه قرباني پې نه کېږي. او اوښ 15 کاله. غوا او میخه کې به 2 کسانی زیات نه زیات 4 هم پکې شریکېدی شي 3 هم پکې شریکېدی شي 2 هم پکې شریکېدی شي. خو د دې ټولو حصه به یو عمرئ د یو کس حصه به پکې د 2 حصې نه کمه نه وي. مثلا 2 کسان دي بالفرض کا 2 کسان دي او دی په 80,000 روپۍ یو څاروی واغشتو نو هر کس به پې په 10,000 روپۍ یو حصه نیسي. داسې به نه چې یو کس به وایي چې زه به کې 8,000 ورکړم زما د 8,000 حصه شوه نه داسې نه رټي. او دا یو حصه به یو کس نیسي دا نه چې شپږ خو بار دي او 3 ورونو په شریکه 10,000 روپۍ برابرې کړي او قرباني ونیوله دې سره د ټولو نشوه ځکه چې شپږ خو پکې بارني وو او 3 پکې زموږ د کوره راغله شپږ او 3 څو شو نو په یو څاروي کې 9 کسان خو نشي کېدی.
د دوی خو ونشوه ورسره دغه شپږو نورو هم ونشوه ځکه سر یو دی څه شی کم شی چې علالی څاروی یو دی نو چې د یو کس ونه شو نو هغه ټول څاروی خراب شو پوه شوې په مسله باندې اووه کسان به شریک وي دویم شرط دا دی چې د اووه واړو به نیت د الله د رضا وي د قربانۍ یا د ثواب نیت به وي دې وجې نه قادیانۍ به ځان سره نه شریکې د هغه قرباني کېږي نه هغه بلکې که قادیانۍ دې صحیح کو چې دی قرباني کوي نو په ده راپورټ وکړه دا د پاکستان په آئین کې دي چې قادیانۍ ملعون به د اسلام شعائر نه استعمالی او قربانی د اسلام د شعائرو نه ده الله تعالی فرمای والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين نو قربانی د اسلام د شعائر نه ده قادیانۍ ملعون هغه د اسلام یو نخم نشي استعمالولی خو غیر مسلم دی نو قادیانی سره به شریکیږي نه رافضي سره به نه شریکیږي او د چا چې ټول آمدن د حرام وي هغه په هره طریقه حرام چې وي هغه سره به عیسی نه نیسي دې دپاره چې زموږ استاسو په دین کې دا تعلیم دی چې حلال شی د هغې صدقه قبلیږي د حرام نه قبلیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک ذات ته او قبلی نه مگر پاک شي په دې وجه په دې کې ډېر لوی احتیاط پکار دی صحابه کرامو عرض وکړو د الله پیغمبر دا قربانۍ څه شی دی پیغمبر پاک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام دا ستاسو د نیکه ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو فما لنا فیها یا رسول الله مونږ د پاره بدی کې سری د الله پیغمبره حضرت او فرمایل تاسو ته الله تعالی د قربانۍ د ساروی د هر وخت په عوض کې یو نیکی درکړي صحابه کرام عرض کې یا رسول الله که یو ساروی باندې وړی وي وخت نه وي او هغه څوک حلال کی د هغه بسوي د هغې د حلالي بس اجر وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله پاک به تاسو ته د وړی د هر تار په عوض کې یو نیکی درکړي په احادیثو کې راغلی دي چې د قربانۍ د ساروي ویخته اډوکې او نوکونه او دا وینا دا ټوله به د قرباني کوونکي په تله د نیکو کې اچولی کېږي او په روایاتو کې راغلی دي چې د قربانۍ د ساروي سره سنت طریقه دا ده چې قرباني کوونکی حاضر وي او ودرېږي ورسره خوا کې د قربانۍ د ساروي دا ساس کې د ویني ځمکې ته د رسېدلو نه مخکې الله پاک قبلوي او پیغمبر علیه السلام قرباني په عیدګاه کې کړې ده د آبادۍ نه بهر یې کړې ده او د اختر مونځ یې په عیدګاه کې کړی دی اوس وخت کې عیدګاهګانې نشته خو کم از کم دا قربانۍ بهر پکار دی او که خپله کوڅه کې نو بیا مهرباني وکړه چې دا ګن ګرل په دې لارو کې مه غورځوه ګوره که په دې سنتو زموږ عمل وی او بهر هم قربانۍ کولې نو دا لارې او کوڅې او دا واړو واړو کورونه د غریبانانو مسلمان دی کې به دا بدبویي نه وه ډېر دوستان قرباني وکړي بیا هغه هر څه په لاره کې پرېږدي او وایي مونږ قرباني کړې ده یو ورځ دوه هغه ډېران باندې پراته دي خوا هم چې څوک ځي بوی اخوا هم بوی او څوک ترې په لاره نه شي تللی دا یو کس څه کوي چې بعضې ځای نه داسې چې ټول کله هلته ګن لړه کوي بیا خو راشه که تودېږي بالکل د عطرو یو بوتل نه چې یو ټپکه چاړولي دا سوچ نشته دی صفایي د ایمان حصه ده خو موږ ځان دپاره صفایي خوښو نور هم که کوڅه خرابه کړه او که ویاڼه هم ګنده کړه او که د چا کور مخې ته هم څه لړه کړه دا موږ ته څه کار نه ښکاري د الله پیغمبر فرمایي نظفو افنیتکم د خپل کور انګړ پاک ساتئ او د خپل کور مخم پاک ساتئ دا د یهودو طریقه ده چې هغوی د خپل کورونو مخې ته ګندګي لړه کوي کم کور چې ګنده وي د کم کور کوڅه چې ګنده وي هغه ځای باندې د رزق تنګسه مسلط کېږي هلته د رحمت فرشتې نه راځي
نو چې دا قربانی کې ماشاءالله ډېر لوی خبره ده الله پاک دې نورم توفیق درکړي بیا کم از کم دا کم علایش چې دي دا سوټي دي ګندې نور بدبویه شیزونه دي دا د مسلمانانو لارې کوڅه کې یا داسې ځای کې چې هلته خلک کینی پاسي یا څوک ځي راځي هلته ما اچوه ځکه دا یو اوچت عمل تا وکړه او دا د یو مسلمان د ضرر ذریعه جوړه کړي بهتر دا چې دا سړی بار وباسي که بار یې نه وباسي نو چېرته نږدې ورته کنده وکړه او خاورې پرې راواچوه بس هر څه به ختم شي بعضې خلک د قربانۍ د څاروي وینه په دیوال لړه کوي او دا تبرک ګڼي وینه پلیته ده څه شی بدون کې وینه پلیته ده حرامه ده هغې اخیستل خرڅول هم حرام دي نو ډېر خلک به جامې هم ګنده کې ورسره مونځ کوي ما کتلی دي او دیوالونه هم پې لړي دا په شریعت کې نه دي دا جاهلیت والاو به کول چې شیلې به حلال که ماشوم نه په سر وینې واچولې او نور څه دغه کارونه به کول په اسلام کې د دې ممانعت ته الله پاک دې موږ تاسو ته پوهه را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین